د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو مشرانو هرات ولایت ته سفر کړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د ریاست الوزرا لوړپوړو چارواکو هرات ولایت ته د زلزله ځپلو خلکو د لیدلو په موخه دغه ولایت ته سفر کړی. دا چې د زلزلې تلفات څومره دي، کومو مشرانو هرات ولایت ته سفر وکړ او د هرات تازه حال څه دی، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. هرات ولایت ته د ملا عبدالغني برادر سفر. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ پلاوي په هرات کې له زلزلې وروسته د وضعیت د ارزولو لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هرات ته د ښاغلي ملا برادر د سفر په اړه پر خپل ایکس پاڼه کښلي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی د زلزله ځپلو سیمو د لیدلو په هدف نن سهار هرات ته ولاړ. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند هرات ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې نن مازدیګر د هرات ولایت حوزوي روغتون ته د زخمیانو د احوال پوښتنې په موخه ولاړ او له نږدې یې د هغوی احوال واخیست. محترم ملا صاحب ټولو زخمیانو ته ډاډ ورکړ چې په ښه ډول به یې درملنه وسي او د دوی د درملنې په موخه یې ټولو طبي ټیمونو ته لازمې لارښوونې او هدایات کړي دي. محترم ملا صاحب د زلزلې ځپلو زخمیانو د احوال پوښتنې پر مهال وویل چې اسلامي امارت د ولس نظام دی او د دغه ولس خدمت خپل مسؤلیت ګڼي. تازه څو شېبې وړاندې په ژواک افغان نیوز خبر ورکړ چې څو شېبې وړاندې یو ځل بیا نسبتاً زورورې زلزلې هرات ښار ولړزاوه. له دې سره هم مهاله د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر خپل ایکس پاڼه باندې لیکلی دي د ملي دفاع وزارت ستر درستیز قاری فصیح الدین فطرت هرات ولایت ته ولاړ. په خبرپاڼه کې لیکل سوي د ملي دفاع وزارت ستر درستیز قاری فصیح الدین فطرت د یو پلاوي په مشرۍ د هرات ولایت زلزلې ځپلو هیوادوالو سره د غم شریکۍ او د زخمیانو د عیادت په پار هرات ولایت ته سفر وکړ. د ملي دفاع وزارت لیکلي دغه راز د هیواد ستر درستیز قاری فصیح الدین فطرت به د ملي دفاع وزارت اړوند پرسونل او مسلکي ټیمونو د کار څخه د څارنې ترڅنګ دوی ته د لا زیاتې همکارۍ سپارښتنه وکړه. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو تیره ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې د مړو شمیر نږدې 2.5 ته رسېدلی دی او د ټپیانو شمیر 2000 ته رسېدلی، خو د نن ورځې شمیر تر اوسه نه دی اعلان سوی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.